زما نوم ملک وقاص دی جی. زه د پېښور ملک جهانګیر کلا اوسېدونکی یم جي. 12 سال کېږي جي چې دا چړیاګر ما جوړ کړی دی. زموږ والد صاحب د دین دا شوق دی جي، خو بس دا دې ټایم کې اوس دا شوق موږ ته راوړېدلی دی جي. د دې د اوازونو سره یو سکون میلاویږي جي. موږ سره جي دا زموږ نیشنل برډ چې دی چکور هغه دی، هغې کې 2-3 قسمه دي. مسکت دی، دې کې بیا ما سره پیرټس دي، افریقې نه او مخکې وروستو نه امپورټ کړي دي. دې کې انډین ګرین رنګنیک، یلو رنګنیک دی، دې کې رام دی، کشمیري پیرټ ویلی کېږي. کونترو کې را سره مختلف قسم کونترې دي جي، رنګین هم ورته وایي، کاسد ورته ویلی کېږي. دا طاووس چې کله خپل اواز کوي جي، د دې خپل یو فن دی، خپله مزه ده. د چکور چې کله اواز کوي د دې جي ډېر خوند دی. کله موسم ښه عادي خوشحاله جي، دا ټول اوازونه کوي، نو د ټولو اواز ډېر خوند راکوي جي، ډېر سکون ورکوي. دا طاووس چې کله ګډېږي جي، چې ګډېږي د دې یو خپل خوند دی جي. داسې نور مرغان شو، دا طوطیان شو، د دې اوازونه هم ډېر خوند کوي جي. حکومت چې جي کوم چړیاګر جوړ کړی دی هغه جي زموږ د ځینه لرې هم دی. نو دا ما دې دپاره جوړ کړی، زموږ کوم علاقې خلک دی هغې ماشومان شو، فیملیز شو، بوډاګان شو، دوی ټول راځي جي دلته، مطلب ټایم پاس کېږي د هغې خلکو دپاره جي. موږ داسې یو دغه ورځ نه دی ښې، خو دوی زیاتر اتوار په ورځ دا ماشومان فیملیز دي اتوار په ورځ زیاتر راځي. د دې صفایي او د دې خیال کولو دپاره خو ما 3 نه 4 هلکان ساتلي دي جي، سپیشل د دې خوراک او د دې صفایي خیالو کې. د دې مرغانو د صفایي خیال ډېر ضروري وي جي. او نه صفایي چې ونه شي نو بیا مارغه جي ډېر خرابېږي، هغې ته مختلف قسم بیماریان هم لګي او هغه هغسې ښکلی نه بیا جي. هفته کې یو ځل د دپاره ډاکټر راځي جي، چیکینګ کوي د دې، موسم مطابق خوراک ورکوو دی له مونږه، موسم مطابق د دې ټریټمنټ کېږي. د دې خوراک کې بلیک سیډ دی، باجره ده، پیرټس ته مونږ پکې فروټس وغیره اچوو. هغې یو ورځ داسې چې مونږ هغه پوره ورځ فروټس ورته اچوو جي، او مونږ د خوراک پوره خیال ساتو جي. د دې ښایست چې دی دا خوراک دی جي، خوراک د دې صحیح وي د دې به ښایستي جي. زه سهار کې د دې له لازمن 1 غنټه ورکوم جي، بیا ماښام کې دې له 1 غنټه ورکوم. مونږ داسې فرینډز هم دي، ریلیټیو هم دي چې راشي هغې وړل غواړي، نو هغې یوسي بیا منې کولی هم نه شو جي. خو مونږ په خپل هم بریډلو، او چې داسې فرینډز دي بلکل جي بریډ دپاره ورکوو چې لکه نسل زیات شي جي. دا ده چې زه ټوله ورځ کیچ کېږي، موسم ښه د دې زړه نه دننه کیچ ته تلو دپاره، نو زه دې بار پرېږدم جي. دوی چې دی نو لکه دونه مینه کوي چې لاس کې خوراک کوي جي، راځي لاس کې ورته خوراک ونیسو، دی راشي خوراک وکړي. نو دې کې داسې پرندې هم شته دي جي ما روړې وې چې هغې ما روړل د کیچ کې خوشحاله نو جي، مطلب د پیرټس وغیره جي کیچ کې خوشحاله نو ما کوله وکړل جي. ما ته د هلکانو ټولو ووې چې مه کوه دا خو ډېر امپورټنټ طوطیان دي. نو ما ورته نه یار چې دا کیچ کې نه دي خوشحاله، بس پرېږدئ چې دا هوا کې ګرځي بره. دا خو جي یو بې زبانه چیز دی، دا پرنده ده، دې باندې چې څونه خرچه کوي جي، الله پاک دله نور هم درکوي او فیل کېږي نه جي، نور هم خوشحالي کېږي چې یاره زه دې باندې ایکسپنس وکړم، دا د نور ښکلی ښکاره شي، دا د نور خوشحاله شي.